افغانستان کې چا خپل هیواد ته کار کړی ده؟ سنوفارما فابریکه بوتل شیشه‌ای بوتل موږ نسو جوړولی. دغه ستنې نه دي، دا نه په 15 افغانۍ دا موږ نسو جوړولی، دا له بل نورو هیوادو نه راغواړو. ستن پشکاري اوس او خبرو ته مو وګوره. دغه کالی چې د ما په ځان دي، دا راخ دا د افغانستان نه ده، دا څادر د افغانستان نه ده، دا مایک د افغانستان نه ده. زه چې نن پټ یم، عورت مې پټ ده، دا د ما خپل د هیواد کمال نه ده، ځکه د خپل هیواد کې زه راخ نه لرم، د څادر نه. دا پټګۍ چې داسې شاخه یې وهم او داسې کوږ کوږ روان یم، دا پټګۍ زما په هیواد کې نه جوړیږي. دا خولۍ چې زه په سر کوم، دا زما په هیواد کې نه جوړیږي. دا کوم جاینماز چې مونځ کوم، دا زما په هیواد کې نه جوړیږي. دا کومې تسبیح مې چې په لاس کې دي، دا زما په هیواد کې نه جوړیږي. دغه موبایل او دا خو لرې خبره ده. دا پیاله چې زه چای پکې څښم، زما د هیواد نه ده. ترموز زما د هیواد نه ده. نو وخت چې زه په خپل هیواد کې له دومره مشکلاتو سره مخ یم چې که څوک راخ راونه لېږي، زه لوڅ لپاړ یم. که څوک پټګۍ راونه لېږي، شمله نه لرم. که څوک خولۍ راونه لېږي، سرتور. که څوک بوټ چپلکې راونه لېږي، زه پښیبله یم. که جاینماز راونه لېږي، په مځکه به مونځ کوم. که انجینر نه لرم، جومات نه لرم. راځه که نه ځان سره لږ قضاوت وکړو، راځه حقیقت ووایو. دغه ټوپک چې زما په اوږه ده، دا زما نه ده. د باندې چې دا کوم مرمۍ ډس کېږي، دا زما نه ده. په دا کومه بوشکه کې چې غوړي راوړو، دا بوشکه زما نه ده. چی شي لرې، په څه شي نیشه یې، دا ګیره چې پې ګومنځې، دا ګومنځ زما نه ده. چا د هیواد ته خدمت کړی ده او څوک یې کوي؟ مونږ ټول د خپل